ولس کاله یې له خپلې خور سره زنا وکړه، خو په دې باره کې هیڅ خبر نه و چې خبر شو څه یې وکړل. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې زه یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه د مخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د ویډیو تر پایه راسره اوسئ تر څو په دې ښکلي مطلب کې ځان راسره شریک کړئ. دا یو داسې ویډیو ده او داسې یو مطلب دی چې کیدای شي تاسو باندې ډېر مثبت تاثیر وکړي، لکه څنګه چې تاسو به په ډېرو پښتنو او په ډېرو مسلمانانو کې یعنې دا دود او رواج دی، یعنې که رواج او دود یې ونه ګڼو خو احتیاجي او محتاجي حتما ګڼو، ځکه چې کله د یو چا زوی وشي یا هم لور وشي، هغه د ډېرو د غریبۍ له وجې هم کیدای شي او د خپل بدن د کمزورۍ له وجې هم کیدای شي چې خپل بدن یې شوده تولید نه کړي او خپل بچي ته یې ورکړي، خو بیا د یو ګاونډي څخه او یا هم د کوم نورو خپلو څخه غوښتنه کوي تر څو بچي ته یې شوده ورکړي. د دې واقعې مطلب داسې دی چې دا په هند کې واقعه ترسره شوې ده چې شوده یې خپل زوی ته هم ورکړي او د ګاونډۍ زوی ته لور ته هم ورکړي دي، خو د وخت په تېرېدو سره دوی دواړو څخه دغه هېر شوي دي. د مور او د پلار د ذهن څخه یې دا خبره وتې، خو خبره رښتې ته سره وتې چې کله رشته شوې ده، رشته یې تر 18 کلو پورې بیا هم د خپل زوی او لور سره خبر نه دي چې زموږ رشته څنګه ده، او نه هم د دې زوی او لور پلار او مور خبر دي چې زموږ د لور دغه رشته څنګه ده. خو د 18 کلونو وروسته بعد دغه نتیجه راغله چې دوی دواړه سره خور او ورور دي، هغه داسې چې په وړوکوالي کې یې د یو بل د مور پۍ رودلي دي، یعنې دا هم خور او ورور کېدلی شي. خو د دوی ویډیو مطلب دا دی چې باید هر وخت موږ او تاسې ټول پښتانه مسلمانان دا سوچ او فکر وکړو چې آینده به زموږ د دې لورګانو او د دې زامنو څه کیږي. هر ټیم موږ او تاسو پسې اخیستی وي او د یو نه یو په خوله کې ورچوخوو، یعنې دغه شوده ورچوخوو چې تاسو بل نظر ترې وانخلئ. خو د دې نه مخکې چې تاسو دغه کار کوئ حتما سوچ وکړئ، کیدای شي د دې سره د دې جوینۍ او د دې هلک رشته وشي او قسمت یې برابر وي، نو بیا دا د ټول عمر لپاره ستاسو غاړه بنده ده او ټول عمر لپاره ګناه به کیږي او د ستاسو په غاړه کې به لویږي. نو هیله له هغو ملګرو څخه کوم چې دغسې کار هېڅ وخت ونه کړي، ځکه په ځوانۍ کې یو انسان په ځان نه پوهېږي چې کله بوډا شي بیا یې بیخي هېر وي، خو چې کله د یو بل چا د ژوند معامله شي بیا یې رایاد شي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.